شپږ خوبونه ولګېږي رسول الله مې ویل ده ترک سنتو دي تو رسول الله مې ویل ده ایته په دین باندې حملې کېږي د موږ رسول الله ویل ده ایته ویني مې ویلې دي اسلامي ار نبی ته خدای یو قبول شوی دعا او وعده ورسره کړې وه چې دا دعا دې زه خامخا قبلوم نور انبیاء د ځان په باب کې غوښتي دي یا یې د کافر هلاکت غوښتی خو ځان یې ته خلاص یا د ځان دپاره سلطنت غوښتی ربي هب لي من لدنک ملکا پاچاهي راکړې داسې پاچاهي چې بل چا نه وي سلیمان علیه السلام ته هوا تابع شو پیریان تابع شو مرغان تابع شو فعن حضرت صلی الله علیه وسلم هغه دعا چې هغه الله یقیني وعده ورسره کړې چې انبیاو خو ډېرې دعاوې قبلېږي دی ویې ما هغه نه ده کړې په دنیا کې ما ساتلې ده ذخیره کړې مې ده امتیانو ته په قیامت کې به زه د ګنهګارو به شفاعت کوم الله ته زارۍ به ورته کوم تا خو یې ما سره وعده وه چې زه تا نه خفه کوم یو سوال دې قبلوم ما استاس ور قبول کړي چې دا ما امتیان را معاف کړه چاته به شفاعت کوي بې حساب و بې کتابه به جنت ته داخلوي چاته به شفاعت کوي نیکي او بدي به برابرې شوي وي خو دی وایي زه په شفاعت به بیا جنت ته ځي چاته به شفاعت کوي چې مستحق فیصله د جهنم په وشي دی به شفاعت کوي بېرته بیا راګرځوي چاته به په جنت کې دننه شفاعتونه کوي چې مقام یې جګ شي خو حتی چاته به دننه جهنم ته پسې ورځي دا چې جهنم په جوش وي رب کریم ورته عالم طلعت فتقول هم من مسجد وعده خو دې کېدن الله ورسره کړې ده لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين موړ شوې جهنم یې نه یو تفسیر پرې راواخله نه نور شته نور شته کفار ورواچي د لاندې د طرف نه جهنم اووه طبقې ده راټکېږي د تېره طبقې ته مسلمان ګنهګار ورواچي خو د جوش نه ختمېږي یو وخت کې رب کریم جبرائیل علیه السلام ته وایي ورشه جهنم ته د نبي علیه السلام د امتیانو حال واخله چې جبرائیل علیه السلام هلته جهنم ته ورشي مسلمانان یې چې وویني د جهنم ملایکې ډېر هیبتناکه شکلونه لري خو دا یو ډېره نوراني چهره وویني نو حیران شي چې دا څنګه ملایکه نن ښکاره شو په جهنم کې دوی نه تر دغه وخته رسول الله ویل شوی په جهنم کې پراته یې خپل آقا نامدار رسول الله یې ویلي خدای دې وساتي چې چا وشمده په یاد شپه ورځ په ګناه ولګېږي رسول الله مې ویل ده ترک سنتو دي تو رسول الله مې ویل ده ایته په دین باندې حملې کېږي د موږ رسول الله ویل ده ایته وینې مې ویلې دي ایته هجرت مې ویل ده ایته تکلیفونه مې ویل دي نو خدای مې دې وساتي هلته به هم ترویج شي